الرحمن الرحیم. نننې درس زمونږ په CSS کې لیست دی. تیر کلاس کې مو د لینک په باره کې خبرې کړې وې. دا مو زیاتره ټایم د لینک دپاره استعمالیږي. نو لیست ما HTML کې تشریح کړي وو چې نارملي مونږ چې کوم لیست لرو هغه څو قسمه دي؟ دوه قسمه لیست دي. یو ته اډر لیست ویل کېږي او بل ته مونږ ان اډر لیست ویلی شو. او دا د CSS په ترو سره مونږ ډیزاین کولی هم شو. که مونږ مطلب د دې ډیزاینینګ غواړو نو دا مونږ ډیزاینولی شو. څنګه به دا ډیزاینو؟ اول به راشو دغه به مونږ خلاص کړو. سبلایم ایډیټر به زه خلاص کړم. دې کې دا فایل به سیو کړم. ډیسکټاپ باندې یو فولډر به جوړ کړم او دې ته به نوم ورکړم CSS لیست. به د دې نوم شي مونږ سره لیست .html د دې نوم شو. زه به ولیکم HTML او دې کې به لیست ولیکم. اعلان دې به راشم دلته به ودرېږم. په دې کې به زه ولیکم UL لیکي او که OL لیکي څه فرق نه کوي ځکه یو اډر لیست دی او بل ان اډر لیست دی. او دې کې به ولیکو LI. فار ایگزامپل ما څه ولیکل؟ کورسز مې ولیکل یا څه مې ولیکل؟ سپیشل کورسز. او د هغې وروسته زه غواړم چې د دې په ان سایډ کې نور دغه راولم. نو UL به زه بیا سټارټ کوم. خو دا UL به چې کوم دی د دې په ان سایډ کې سټارټ کوو. مونږ ویلو چې کله د یو په ان سایډ کې نور لیکنه کوو نو د هغې په ان سایډ کې به UL سټارټ کېږي. بیا له هغې وروسته به زه ولیکم LI به ولیکم او د LI نه پس به راشم دا به کلوز کړم. بیا به همدغه شانته دا سلیکټ کړو مونږ. لاندې به دا پیسټ کړو. څونه چې مطلب مونږ سره کورسز دي د هغې دپاره به دا پیسټ کړو. زه ولیکم په دې کې مثال په ډول DID مثال ډیل، همدغه شان DIA، همدغه شان DBA، ماوس مې ولیکلو. نور چې کوم کورسز دي هغه به تاسو ولیکئ لکه ډیټابیس دی، نیټورکینګ دی او لاست ون کې ویب پروګرامینګ دی. دا به ولیکو. دا فایل به ریفریش کړو. دا فی الحال اوس سمپل یو HTML فایل لینک دی. او زما دپاره په کار څه دی؟ زما دپاره په کار اصلا کې د دې ډیزاین دی چې باید دا په کوم شکل سره ډیزاین شي. نو زه به راشم د دې دپاره به دلته ودرېږم. وبه لیکم سټایل به ولیکم سټایل. او له هغې وروسته به راشو دې کې به مونږ خپل هغه کوډینګ وکړو. اول چې تاسو ډیزاینوئ نو تاسو به څه ډیزاینوئ؟ UL به ډیزاینوئ. فرست لومړي ځل سره چې مونږ مطلب ډیزاینینګ کوو اول به UL ډیزاینو. فار ایگزامپل UL کې څو خبرې دي؟ UL کې اول چې کوم دی لیست سټایل ټایپ دی. دا به ډیفالټ څنګه والم زه؟ نن. یعنې مقصد دا دی چې د دې نه به دا بریټ ختم شي. مونږ وایو چې دا ته ضرورت نشته د دې، دا ته ختمول پکار دی. نو مونږ به لیست سټایل ټایپ چې والو نن. دویمه خبره په دې کې د پیډینګ ده. مطلب چې څونه مسافه باید پکار ده. 20 پکسل به زه والم دا به ریفریش کړم نو د دې ترمنځ هغه سپیسینګ هم راځي. او دریمه خبره چې کوم ده هغه په دې کې مونږ سره د چی باره کې ده؟ بیکګراوند. فار ایگزامپل اورنج بیکګراوند مې واخیستو نو دې ته یو بیکګراوند هم مونږ ورکولی شو. مطلب همدې لیست ته مونږ کولی شو یو بیکګراوند هم ورکو. تاسو مقصد باندې پوه شوئ که نه؟ نو دې ځای کې دغه لیست سټایل ټایپ د دې لپاره استعمالیږي چې د دې نه دا ډیزاین څنګه که دا ختم که، دا سټایل د دې نه ریموو که. د دې په ان سایډ کې موږ سره LI هم شته که نه؟ داسې هم لیکلی شو LI. مطلب د UL په ان سایډ کې LI. دا پیډینګ به دواړو دپاره ورکول کېږي. اوس مخکې صرف د UL دپاره و، اوس به د LI دپاره هم څه وي؟ پیډینګ وي. زیاتره ټایم موږ دا جدا د دې د وجې نه لیکو
لکه زه راځم هغه ما ولیکل دې کې دا پیډنګ نه ساتم دا نه ساتو دې کې راځو دلته لاندې ورته وایو ULLI داسې وایو ورته دا پیډنګ مونږ دې کې شو راځو پیډنګ لیکو مونږ زم چې پیډنګ دی والی 20 پکسل د پیډنګ والی دا به سیو کو ځان سره ریفریش وکړو نو پیډنګ تاسو دې کې واچوئ 20 پکسل یا مثال 10 پکسل څونه چې تاسو چای ضرورت وي د هغې مطابق مسافه به دې څنګه کړي ورکوي به ورته بیا داسې مو ورته ویلی شو لکه مونږ وایو چې دا خو مونږ سره یو UL دی بیا د هغې په ان سایډ کې LI دی که نه نو مونږ داسې ورته ویلی شو ULLI UL په دې کې داسې ورته ډسپلی نن مې خیرات ده نو تاسو کله ډسپلی نن والئ نو دې به ان سایډ والا خبره نه شو کوي ان سایډ خبره به دې بیا نه شو کوي ULLI هاو داسې ورته وایي ډسپلی څنګه کړه ډسپلی چې کوم دی بلاک مونږه ډسپلی بلاک انلاین بلاک ویلي وو که نه دا خو سپیل بلاک ها دا لینک خو نه دی که نه لینک نه دی دا نو دې کې مونږ کولی شو ډسپلی په کوم سټایل سره والو بلاک سټایل سره دې ځینې ګوره ښه بلاک لینک نه دی نو هغه بیا لینک کېږي بلاک ویل کېږي خپله همدې سټایل ته او که چېرته انلاین والو نو انلاین څه ته ویل کېږي انلاین داسې اوس خو مونږ لیست اخیستې دي او دا د ULN سایډ دی ډسپلی به څنګه والئ تاسې انلاین څه شو دی ها دې سره کې هم دغه شته دی مونږ سره زه به ولته څه وکړم دلته به لږ لاندې ودرېږو مونږ به LI سټارټ کړو هغه سپیشل کورسز دي که نه دا کورسز دي مونږ سره یا دا سپیشل کورس ما ډبل UL شروع کړی زه به دا ډبل UL ختم کړم ان دا یو کې به دا والو او دا به هم ریموو کړو دغه چې دی کنټرول ایکس سره کټ کړئ دې کې پیسټ کړئ او د دې ضرورت موږ سره نشته اوس تاسو ډسپلی څنګه اخیستې ده انلاین ده که نه خو دلته به دا انلاین ډسپلی د دې نه ختمه کړو او دې کې به داسې ورته وایو چې ډسپلی که موږ ته انلاین شکل سره ستاسو خیال شته که نه دا بیا کوم سټایل سره راځي انلاین همدې کې پیډنګ 20 پکسل والا دا به 20 پکسل راځي هلته کورس زیات دي نو دې د وجې نه زه یې نه یو څو کورسز به زه ختم کړم چې موږ ته ښه پته ولګي فار ایگزامپل 30 دا خو پیډنګ شو صحیح شو که نه د دې لپاره داسې هم کولی شو موږ څه ورکړو ویت فار ایگزامپل 500 پکسل دا ویت چې تاسو ورکوئ دا تاسو دلته مه ورکوئ دا مونږ چاته ورکو دا به دې ته ورکو ویت تاسو ورکوئ مثال 500 نه زیات پکار دی 800 پکار دی 800 height څونه پکار دی height فار ایگزامپل 300 پکسل یا 50 پکسل خیر هم شته که نه دې فیډنګ ته بیا ضرورت پکې نشته چې اندازه
مونږ ورکړه به دا لرې کړه دا سپیس دی کم به شي خیر مارجن پکې اخیستی شو مثال مارجن مونږ سره څنګه پکار دی په دې کې ډیفالټ آټو پکار دی چې آټو شي نو مطلب په خپله به چېرته راځي سینټر ته او دلته راشه لین هایټ واله لین هایټ څونه به ورته والو 50 پکسل راشه بیا به راشو موږ داسې ورته وایو اوس ګوره پیډینګ واله خو پیډینګ د کوم طرف نه صرف لیفټ صرف چپ طرف نه چپ طرف نه موږ سره دا پکار دی پیډینګ یدې په ځای موږ لیکو هوم فار ایگزامپل اباؤٹ همدغه شان ګیلري صحیح شو که نه داسې لیکو موږ فار ایگزامپل سټیپ نه علاوه موږ لیکو فار ایگزامپل ویډیوز آخره کې لیکو موږ کانټیکټ اس دا شان خیر دا خو لینک نه دي که نه لینک که جوړوئ نو بیا به تاسو د هر یو ته څه لیکئ اے اشرف از اکول ټو هیش دا بند کو اے به آخره کې څنګه کو کلوز دا لینک شو او دا هر یو نه به ته کاپي والې دې مخې ته به یې پیسټ کړي دا به را کاپي کړو مونږ سیو یې کړه ریفریش نو ګوره لیس په ترو سره هم مونږ کولی شو چې یو ډیزاین وکړو لینک په شکل یې راولو اندازې 800 پکسل ماله 100 شی والا پرسنٹ 100% یې والا او دلته بره ودرېږه دې کې ولیکه باډي او باډي مارجن به څنګه والو مونږ مارجن به آټو والو UL دا شد او داسې میلی شي ULLI دا باید انساید کې راشي د دې چې ته راشي موږ سره انساید کې دا لینک چې کوم سټارټ کوئ په دې کې تاسو دا به انساید کې موږ راولو دې طرف نه هم داسې لیک کوم زه انساید کې به راولم دې طرف نه به هم سلیک کو انساید کې به راولو دې طرف نه هم داسې لیک کوم زه انساید کې دا هم انساید کې راوړم دا هم زه سلیکټ کوم انساید کې به راوړم مطلب سونه دا چې دا به انساید کې دې وجه نه راوړي صرف دا لینک مونږ چې جوړ کړی دا هم چا سره جوړ کړی دی د لیکنې سره که نه نو دې د وجې نه دا مونږ دا وګوره دا به مې انساید کې راوړو دې کې اوس اخلاص کوم اوس چې کله ډیزاین تاسو کوئ ULLIA لیکلی شي مثال موږ لیکو ټیکسټ ډیکوریشن شی ورته لیکو نن یا مثال موږ داسې لیکو کلر وایټ خیال مو شته که نه همداشان فونټ ویټ ورته ولیکه بولډ دا شانته او دیس کې ما بیکګراوند ورکړی دی تا اورنج په ځای بدلته زه ولیکم چې ډارک ریډ دا شان
عام دې کې کېږي دې کې کېږي ها لکه مثال زه به شي جوړه کړم دې کې به سټارټ کې بیا به دې کې تاسو بل ویل شروع کوئ صحیح ده هغې په ان سایډ کې به چې شروع کړو ال آی A href is equal to h دا ون کو زه به ولیکم ال آی په دې انسایډ کې ولیکم سټیپ کې فار ایگزامپل کمپیوټر ډپارټمنټ همدا به لږ راوالی کنټرول سی لاندې به پیسټ کړئ دوباره شو ولیکئ تاسو انګلیش ډپارټمنټ همداشان ولیکو مونږه مثال ساینس ډپارټمنټ همداسې به تاسو ولیکئ فار ایگزامپل اکنامک ډپارټمنټ ښکاري مونږ سره که نه دا به دې سره راځي نو د دې لپاره بیا څه کې د دې لپاره به داسې طریقه کې چې سی ایس ایس کې به ودرېږي یو ایل ایل آی یو ایل صحیح شو که نه دې کې به ډسپلی څنګه والو نه داسې به والو اوس شته مونږ سره مونږ چې کله دې ته نږدې شو باید مونږ ته شو شي که نه نو دې لپاره بیا یو ایل ایل آی ایل آی یو ایل او ایل آی اے د یو ایل دې ته سی ایس ایس کمبینیټر ویل کېږي دې په انسایډ کې ایل آی دی که نه او د ایل آی ته به څه والې تاسې ها ډسپلی به کې څنګه والو بلاک ډسپلی نن او د دې په انسایډ کې دا دی موږ سره یو ایل ایل آی بیا هغې انسایډ کې یو ایل او بیا هغې په انسایډ کې ایل آی که نه دا دی د هغې ډسپلی موږ ته کوم ماډل شو کوه بلاک پوزیشن به ابسولوټ والو دې باندې خبرې کوو ښه دی که لږ څه دغه شته دی خبرې شته خبره کوم ځای کې مونږ کوله دا باندې څه پرېږدو دې باندې بیا کار وکړو ښه په دې خبره کوله چې مونږ یو لینکس دې کې انسایډ کې راوړو نو هغه به څنګه راوړو اوس دې ته مونږ امیج څنګه راوړو په دې باندې لږ تاسو ته کار کوم د مینو باندې ته بیا کار کوم صحیح ده که دې کې ډېرې خبرې دي دا ځان ته یو لیکچر دی په دې کې لکه مثال مونږ دلته یو لیست شروع کړو او ایل میں سٹارٹ کرو بیا هم بیرته کلوز کړو او ایل د مې ولیکل ایل آی مې ولیکلو او بیا مې ایل آی کلوز کړو کدی کې به مونږ دا لیکو که نه یو لاین به دلته واچوم چار لاین به واچوم چې لږ دا یو چار لاین نه وروسته به یو بي آر ټیګ هم واچو چې بریک شي مثال مې ولیکل آیټم صحیح شو که نه د آیټم په انسایډ کې ته او ایل ولیکه بیا کلوز کاغه خو دا سټارټ د دې چې کوم دی دا ایل آی سټارټ یې به اینډ کې وکړه او د دې په انسایډ کې ودرېږه ورته ولیکه ایل آی آیټم مثال ما ولیکل ریم فار ایگزامپل آیټم ما ولیکل کمپیوټر آیټم ما ولیکلو فلش آیټم ما ولیکلو فار ایگزامپل هارډ ډیسک آیټم ما ولیکلو فار ایگزامپل میموري کارډ دا آیټم یې شولې راځه دا لږ ریفریش کړه دویم د دې په ځای باندې مونږ یو تصویر باید راوړو پکچر باید راوړو نو د دې په ځای باندې چې کله تاسو پکچر راوړئ د هغې لپاره به څه کوو مونږ دلته به راشو اوس خبره د یو ایل ده که نه د او ایل ده او ایل نو مونږ به څه ولیکو دلته او ایل په دې کې به زه ولیکم لیست سټایل ماینس څه شی
image دې په ځای باندې یو تصویر یو عکس باید راوچت شي موږ سره دلته مې به چې راوچت شوی مې ته به نشي راغلی شته که نه موږ سره دا دی نو تاسې به دې فولډر کې هغه تصویر واچوئ کوم تصویر چې تاسو راوچتول غواړئ مثال فوټوز د لارې دا یو فوټوز دی په دا ما راواخیستو دې فولډر کې مې واچولو او دې ته مې نوم ورکړو a.jpg دې نوم شو او دې کې به تاسو لیکئ a.jpg داسې به لیکو که نه url سنګل کوټیشن a.jpg تصویر چې راوچتو داسې به راوچتوئ خو دا تصویر خو ډېر غټ سایز لري که نه ګوره هر یو تصویر راوچت کړی خو ډېر غټ سایز سره نو دې لپاره څونه تصویر پکار دی ورکوټه پکچر پکار دی نو سایز به د دې تصویر مونږ وړوکی کړو مطلب را به شو رائټ کلیک اوپن وذ امیج پینټ او د ریسایز باندې به زه کلیک کوم دا به 10 والم اور بیا به دلته راشم دا به 10 والم بیا به راشم دلته به ولیکم مثال شل دا به سیف کو او را به شو دا به لږه ریفریش کو نو ګوره زموږ هغه پکچر هم په دې کې راتللی شي یو پکچر هم موږ راوړی شو OLLI ورته ولیکه بیکګراؤنډ ریډ څنګه یو تصویر یو دغه تا لیکلی او دې لیکلی OL هغه کې څونه آیټم دی راځي ورته بیا به یو ته OL لیکو بیا به یا به کلاس سلیکټر جوړې بیا به ځان تصویر ته ودرولئ اوس په OL لیکلی نو دا HTML سلیکټر شو HTML سلیکټر موږ ویلي وو چې کله ډیفاین شو ټولو ته یو قسم دغه ورکوي صحیح ده که دا خبره شو پکې نو OL او UL یوه خبره ده او په هغې کې نه د ډیزاین هم دا خبرې چې کومې دي هغه څنګه دي یو شان دي موږ سره نور پکې کومه داسې خاص خبره نشته ده پوزیشن لیفټ رایټ دا ډایرکټ موږ اخیستی شو لکه دې کې داسې ورته ته وایي چې په پکچر پوزیشن کې لیست سټایل پوزیشن پراپرټي چې کوم ده آوټ سایډ دا لږ صرف دا بلټ چې دی ته کله لږ ان سایډ کې او لږ آوټ سایډ کې دې په دې چې یو ډول کوم ان سایډ دا دونه فرق نه کوي خلاص تصویر دی نو دا تصویر سره لږ غټ دی دا بلټ چې دی کنه خپل بلټ دا د لږ لري کېږي لږ ورته نږدې کېږي او لږ یې پرې منځ کې بس لکه څنګه چې ورډ کې زه تاسو ته اوس وښایم دې کې خیر دونه خاص پیدا نه لري دا پوزیشن ورته تاسو چې کله ولیکئ ماوس ولیکئ او دا بلې ډوره کې ورته دې کې بیا درې آپشن دي ګوره لیفټ سینټر رائټ د پوزیشن دي که نه سینټر چې والي لږ دې دا بلې منځ کې شي او که فار ایگزامپل بیخي بالکل رائټ والي لږ دې نور هم لرې شي او کریکټ والو څنګه کې نو دا هغه پوزیشن دي دې ته مونږ کولی شو ان سایډ آوټ سایډ دا خبره به کې اخیستلی شي تاسې لیس ټیل ټایپ نن باندې خو پوهېږئ چې مطلب بالکل دا بلې ورته پکار نه دي نو دا لیس ټیل امیج شو لیس ټیل پوزیشن شو او بل لیس ټیل ټایپ شو چې مطلب مونږ هېڅ هم دې ته نه سپیسیفاید کړو یا ورته نه وایو چې دا سټایل دې واخلي ویت باندې خو پوه شوئ تاسو که نه سټایلنګ لیس ویت کلرز بیکګراؤنډ چې ورکو ورته هغه مونږ سمپل دا خبره په دې کې وکړله او بله خبره پکې څه وه بله خبره پکې د دې باره کې وه نور په دې لیست کې کومه خاص خبره نشته ده ګوره د لیست خبرې ټولې دا کړي لیست ټیل امیج لیست ټیل پوزیشن او لیست ټیل ټایپ دا څلور قسمه خبرې په دې لیست کې موږ سره شته دي
प्रॉब्लम شته دي پورې ټیبل کوم ویلو کنه CSS کې مونږ نو ویل CSS کې مونږ ویلې ګوره نن دی ویل کنه هغه ټیبل باندې موږ خبرې کوو شم دې لیست سره یو ځای شي ټیبل د سیده کا ټیبل هم ډیزاین دي ته موږ ورکولای شو ډیزاین لکه تاسو ټیبل ولیکئ ټیبل بارډر او تور کې مثال 1 پکسل ویډ او تور کې مثال 400 پکسل یا 500 پکسل دا وسه دا کومه پدې کې به موږ د سویو چې موږ سره TR دی کنه او به داګه نو ست TR څنګه کیږي نو ست به چې موږ سره TH نو TH کې وزولي کې مثال ID به ولي کوم ځان به وچې ولي کوم نیم به ولي کوم TH کلاس به ولي کوم ټایم به مثال TH ولي کومګه هغه ته بچي ولي کو ډیټ TH ایمیل TH مثال فون بدا خبره بس دی امدغه یو رو دا وزل ګرا کاپی کما او دو ځله به ته فیسټ کمه دو ځله درې ځله آیډي په ځای بونه لیکي نیم په ځای لیکي مثال احمد کلاس په ځای لیکي مثال ماوس ټایم په ځای فور ایگزامپل 2 o'clock ډیټ په ځای فور ایگزامپل دا ډیټ شو ایمیل په ځای لیکم نیل صحیح شو کنه آیډي نمبر سو 2 لبو لیکم سجاد class for example deity time for example 4 o'clock dashan date for example 3 the date our email for example nashtare amda shanta 3 4 da kana 3 da misal noor class for example deity time for example 3 o'clock or the date for example nil email for example nil tool pa de hase shu didim pa de kana tr da pasan bas odita tr صحیح شو نور دا خو شما سره یو سمپل ټیبل جوړ شو دا راغله خو زه وایم دا د CSS د لارې ډیزاینونه چې کله دا د CSS د لارې ته ډیزاین کې نو دې کې دغه بارډر ماډر او دا خبرې نه اورو دا د څنګه کو ډایرکټ کوم دا کلاس نو سبو غوړي لپاره دې لپاره براش ته بودريګو شی بولی کوم زه ټیبل ورها چې کله دا ډایرکټ کې ټیبل ولېګا بارډر وتواله 1 پکسل ورها 1 پکسل سالید ریډ دا بارډر دا شو موږ سره د بارډر لپاره موږ واسطو یې مثال 2 پکسل بارډر بس به موږ پدې کې د سیمل شو ټي آر رو دا موږ سره کنه رو د بارډر بس سو ما border 1 pixel solid green CSS पत्रवानी मग डिझाइन हो TR ना border बघून चित वरकू टेस्ट पे वरकू बेदी की मग सर खबर है border गुरहा TH border collapse बनावा वाला ची बनावा collapse दब छेवली collapse कोलेप्स राटुलवाली ته ویل کیږي نه دا به بارډر دا به موږ په آی تھنک په دا کې اخلوږه ټیبل کې ورته بارډر کولیپس بسنګ ولوږه کولیپس د بارډر هغه سپیس وسره څنګه شي ختم بشي अंदा शान वेद के तास वर्क दी न वर्क मिसाल 500 पिक्सल सही है ना 500 पिक्सल मार्जिन
8 دی بل کلاس ته راخوا دا کلاس ته مقصد باندې پوه شو داسې که نه نو دا مسله دی نو اوس ګورئ که تاسو مثال لومړنۍ رو ته کله بیکګراونډ ورکوئ لومړنۍ رو ته نو داسې هم لیکلی شو ډاټ ټي ایچ اے هر نوم چې ته ورکوې مثال زه لیکمه بیکګراونډ اورنج بیا به دلته یو خبره دا کړي چې کله دا خبره دې وکړله نو ته به دې سر کې ودرېږې او دلته به څه ولیکي کلاس از اکول ټو دیز کې ولیکو رو کې کلاس از اکول ټو ټي ایچ اے مطلب داسې ډفرنٹ ډیزاین تاسو ورکولی شئ اوس مثال زه دلته راځم دې کې لیکم مثال هایټ مې ولیکلو مثال 100 پکسل دا لیکنه منځ کې ده که نه باید چېرته راشي ټاپ کې راشي نو ټاپ کې راوستلو لپاره وي الاین یا ورټیکل الاین به څه والو مونږه ټاپ هم اخیستی شو بټ هم اخیستی شو سینټر هم اخیستی شو او که صرف لیفت طرف ته راوړئ نو بیا صرف څه ولیکئ تاسې ټیکسټ څه شي الاین کوم طرف ته راواله لیفت سینټر 100% په ځای باندې ورته ولیکه 50 پکسل یا 40 په دې ټیبل کې به خلاصه داسې وي چې یو ډیزاین مختلف ډیزاینونه موږ جوړولی شو که نه دا ډیزاین موږ لکه مثال داسې وایو چې همدې کې ډاټ ټي ایچ اے ها ور لیکئ تاسې لیکئ مثال چې کله ورنږدې شو باید د دې کلر ګرې شي دا شان ده په دې کې یو فنکشن دی هغه د جاوا سکرپټ فنکشن دی دا هریزنټل ورټیکل دی باندې پوه شوئ تاسې هغې ته څه ویل کېږي هغې ته موږ ویلی شو سټریپ ټیبل ورته ویلی شو څه ورته ویلی شو این ټي ایچ ایل دغه دې په نوم باندې دی او دا موږ کولی شو دې ته ورکړو لکه زه هم دلته لیکم ټي آر فنکشن چې کله موږ استعمالو ټي آر به این ټي ایچ ماینس څه شي دې کې که ایون ولیکئ تاسې ګورئ او ټیبل دا شروع کړئ اور دو لیکئ چې بیکګراؤنډ فار ایگزامپل بیکګراؤنډ فار ایگزامپل ګرے نو دې به جفتو سیلونو ته ګرے کلر ورکوي اول تاک دی که نه دویم جفت دی نو دویم ته بیکګراؤنډ دریم تاک دی هغې ته بیکګراؤنډ نشته بیا بیکګراؤنډ دا مطلب دې ته سټریپ ټیبل ویل کېږي لکه تاسو راځئ لاندې د ټیبل د دې نه به زه یو کاپي والم سیو یې کړئ ریفریش کړئ ستاسو خیال شته که نه او که چېرې مثال د دې په ځای باندې زه په دې کوډ کې څه ولیکم ورته کوډ کې آډ ولیکم بیا تاک ته راځي که جفت وي ایون ولیکئ ایون او که تاک ولیکئ تاک نو دا ټیبل ډیزاین دی تاسو مطلب زیاتره ټیبل هم ډېر استعمالیږي د هغې د استعمال لپاره دا استعمال کړئ تاسې څه پرابلم شته دې ځای پورې شي هماغه آپشن دی دغه موږ مطلب بهرنی بیکګراؤنډ لاندنی بیکګراؤنډ هماغه آپشن دی صحیح شلو دا زمونږ په دې کې یو ټیبل شلو او د ټیبل د راوستو طریقه وه نو ډیزاین نور خو تاسو ښه چې روګانو ته څنګه کلر څنګه بیکګراؤنډ ټیبل ته څنګه او د هیډینګس ته څنګه رنګ او کوم بیکګراؤنډ ورکو
هغه ستاسو کار دی څنګه اورفلو داسې ما اورفلو تاسو ته ویلی وم ډیپ ټیک کې مې ته ویلی وه که نه اورفلو کار چې کله ټیبل غټ شي نو هغه بیا لکه دا ټیبل کې لیکل کېږي چې کې لیکل کېږي دا ټیبل کې دې کې اورفلو ولیکه نو بیا دلته مثال په ډول اورفلو ما ولیکله چې 8 نو دا د ټیبل اندازه غواړي چې بیا هغه سکرول بار چې موږ سره راځي د خپلې اندازې نه نو دې سکرول بار راوستو دپاره بیا موږ چې لیکو اورفلو لیکو دا ټیبل کې موږ نه استعمالو دا په ډیپ ټیک کې موږ استعمالو ټیبل خو هم خپله اندازه لري او په هغه اندازه باندې موږ لیکنه پکې راوړو دا ټیبل شو دا لیست شو بل کلاس کې انشاءالله ډراپ ډاون مینو باندې کار وکړو چې دې کې یو مینو څنګه کریټ کېږي په دې به انشاءالله روان کلاس کې خبرې وکړو